مرګ یو ټکی چې د انسان زړه لړزوي، خو کله چې دا مرګ په خوب کې راشي نو ویره څو برابره زیاته شي. ډیری خلک راته وایي ما خپل ځان مړ ولید خو ژوندی یم، ما جنازه ولیده خو څوک نه و، ما قبر ولید خو قبر مې نه و. نو پوښتنه دا ده ولې دا خوبونه انسان ته راځي؟ آیا دا یوازې د ذهن لوبه ده؟ که یو داسې پیغام دی چې موږ یې نه اورو. دغه غږیز سکرپټ یوازې تعبیر نه دی، دا د هغو پټو رازونو بیان دی چې مرګ یې د خوبونو په ژبه موږ ته وایي. لومړی برخه: په خوب کې مرګ د ختمېدو نښه ده که د بدلېدو؟ په ویښه ژوند کې مرګ پای دی، خو په خوبونو کې مرګ اکثره پیل وي. د خوبونو پوهان وایي هر هغه څه چې په خوب کې مري په حقیقت کې رول ختمیږي، نه وجود، یعنی فکر مري، عادت مري، احساس مري، پخوانی انسان مري ترڅو نوی انسان وزیږیږي. ولې ذهن مرګ د پیغام لپاره کاروي؟ ذهن ساده خبرې نه کوي، ذهن سمبولونه کاروي او تر ټولو قوي سمبول مرګ دی. کله چې انسان یو حالت نشي زغملی یا د ژوند بدلون غواړي یا یې وجدان غږ کوي نو ذهن وایي دا حالت باید مړ شي. نو مرګ دلته خطر نه دی، مرګ دلته حل دی. دریمه برخه: که څوک خپل ځان په دردناک مرګ کې وویني، که یو څوک وویني چې په حادثه کې مري، ډوبېږي، له غره غورځي یا یې څوک وژني، دا ډول خوبونه ډیر قوي پیغام لري. تعبیر یې ذهني ټکر: تاسو د یو حالت سره جګړه کوئ خو لا یې پرېښودو ته جوړ نه یاست. مجبور بدلون: ژوند غواړي بدل شي، که ته بدل نشي حالت به دې بدل کړي. احساساتي چاودنه: کوم احساس چې د کلونه پټ ساتلی اوس غواړي بهر راووځي. څلورمه برخه: که یو څوک وویني چې پرته له درده مري، آرام پر ځمکه پرېوځي یا یوازې سترګې پټې کړي، دا د قبولیت نښه ده، یعنې تا بدلون منلی، ته یو پړاو ته الوداع وایي، تا دننه له ځان سره سوله کړې. دا ډول مرګ خوب ډیر وخت د توبې، سکون، روحاني ودې نښه وي. پنځمه برخه: د مرګ نیټه په خوب کې لیدل. ځینې خلک وایي ما په خوب کې ولیدل چې پلانۍ ورځ مړ کېږم. دا خوب خلک ډیر ویروي خو حقیقت بل دی. تعبیر یې دا دی دا نیټه د بدن مرګ نه دی، دا د یو حالت د پای نیټه ده. کیدای شي هغه ورځ یو اړیکه ختمه شي، یو کار پرېږدي یا یو لوی بدلون راشي. ذهن وخت ټاکي ترڅو ته چمتو شي. شپږمه برخه: د قبر ژور راز. قبر په خوب کې تر ټولو غلط فهمه شوی سمبول دی. خلک فکر کوي قبر مرګ، خو په خوب کې قبر اکثره یوازیتوب. که څوک ځان په قبر کې وویني یا ځان د قبر دننه بند احساس کړي، دا ښیي چې تا خپل احساسات پټ کړي یا ځان دې له خلکو ګوښه کړی یا د حقیقت دفن کړی. قبر وایي له ځانه راووځه. اوومه برخه: د جنازې لیدل. خلک ژړا خاموشي. که جنازه کې خلک ژاړي دا ښیي چې ته د خلکو د قضاوت ویره لري، که ته د خپل تصویر په اړه فکر کوي. که جنازه خاموشه وي ته ځان یوازې احساسوي یا څوک درد نه ویني. که جنازه ستا وي او ته ګوري ته د خپل پخواني ځان شاهد یې، ته بدلون ته نږدې یې. اتمه برخه: که څوک مړ شي خو څوک پرې ونه ژاړي. دا خوب ډیر ژور پیغام لري. دا ښیي چې ته ویره لري چې خلک به دې له لاسه ورکول احساس نه کړي یا ته فکر کوي چې ستا ارزښت نه پیژندل کیږي. دا خوب وایي خپل ارزښت ته په خپل ارزښت ورکړه. نهمه برخه: که څوک د مرګ فرښته وویني. ځینې خلک وایي ما په خوب کې د مرګ فرښته ولیده. دا خوب نادر دی خو ډیر ژور تعبیر لري. دا د مرګ پیغام نه دی، دا د خبرداري نښه ده، یعنی وخت تیریږي، ژوند جدي دی، غفلت پرېږده. د دې ډول خوب وروسته ډیری خلک توبه کوي، لاره بدلوي یا روحاني کیږي. لسمه برخه: د مرګ څخه تېښته. که څوک وویني چې مرګ ورپسې دی، دی ترې تښتي، پټېږي، دا ښیي چې ته له حقیقت یا له مسؤلیت یا له یوې پرېکړې. مرګ دلته وایي نور ځنډ مه کوه. یولسمه برخه: ماشومان او د مرګ خوب. که یو ماشوم د مرګ خوب وویني دا د تخیل خبره نه ده، دا د چاپېریال اغېز دی. ماشوم بدلون حسوي، ویره احساسوي خو الفاظ نه لري، نو ذهن یې مرګ رسموي. دولسمه برخه: ښځې او د مرګ خوب. ښځې دا خوب ډیر ویني ځکه احساسات ژور دي، ډیر څه په زړه کې ساتي. د ښځې لپاره مرګ خوب اکثره د قربانۍ، د زغم، د ځان هیرولو پایله وي. دا خوب وایي ځان مه هیروه. دیارلسمه برخه: د مرګ خوب او روحاني بیداري. ډیری هغه کسان چې ذکر شروع کړي، لمونځ ته وګرځي یا روحاني لار ونیسي وایي له دې مخکې مې د مرګ خوبونه لیدل. دا ځکه چې روح بیداریږي، د زړه پردې لرې کیږي، حقیقت ځان ښکاره کوي. څوارلسمه برخه: دا خوب بد دی که ښه؟ د مرګ خوب بد نه دی، د مرګ خبر نه دی، د بدلون زنګ دی، د بیدارۍ اشاره ده، د اسلام موقع ده. هغه څوک چې دا خوب درک کړي ژوند به یې بدل شي.
15مه برخه که دا خوب دې ولید څه وکړې مه ویرېږه له ځان سره رښتیا اوسه وګوره څه باید بدل شي توبه دعا صدقه یو مثبت ګام واخله د مرګ خوب نه غواړي تا ووژني د مرګ خوب غواړي تا وژغوري پای که تا په خوب کې مرګ لیدلی وي نو دا د پای کیسه نه ده دا د نوي پیل سر دی ځینې خلک د مرګ له ویرې ژوند له لاسه ورکوي خو هوښیاران د مرګ له پیغامه ژوند جوړوي دا وه 2مه ویډیو په 3مه ویډیو کې به واورو نادرې نښې واقعي کیسې او داسې تعبیرونه چې خلک یې چاته نه وایي نو که دا معلومات درته ګټور و ویډیو لایک او شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ